جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم هر لویشته خاوره بدې بیا ډکه له خوند کړم. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر آخوند در روان 1403 لمریز کال دوري میاشتې په 28مه نیټه هلمند ولایت ته د خپل سفر پر مهال له کجکي بند څخه لیدنه وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د کجکي بند پروژې د مسؤلینو د ترسره شویو چارو ستاینه وکړه او هغوی ته د کارونو د لا ښه والي په موخه لازمې سپارښتنې وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د کجکي بند پروژه ملي او حیاتي وبلله او په دې برخه کې د رامنځته شویو نوښتونو له امله د مسؤلینو د هڅو قدرداني وکړ. محترم ملا صاحب وویل وچکالۍ او په بندونو کې د اوبو د کمښت له امله د برېښنا د تولید کچه هم راټیټه شوې وه، خو سږکال په هیواد کې د پریمانه اورښتونو له امله د اوبو کچه لوړه شوې او د کجکي بند په څیر زیاتره بندونه له اوبو ډک شوي دي. له دې سره به په روان کال کې د کرنې برخه وده وکړي او هم به په هیواد کې دننه د برېښنا د تولید کچه لوړه شي. د یادونې وړ ده چې د کجکي بند د هیواد په کچه یو له لویو بندونو څخه دی چې د هلمند ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د موسمي سیلابونو د کنټرول، کرنیزو ځمکو خړوبولو او برېښنا د تولید په موخه جوړ شوی دی. هر لویشته خاوره به دې بیا ډکه له خوند کړم.